السلام علیکم د HTML5 کورس ته په خیر راغلی. زه یم وحید احمد. دا د HTML5 څلورمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې موږ تاسو سره د HTML لیست شریک کوو چې تاسو لیست څنګه زده کولی شئ او لیست څه ته وایي او موږ یې څنګه استفاده کولی شو او څه ته یې کاروو. همیشه به تاسو عام ژوند کې هم کتلي یو چې موږ یو څه لیکو، یو څه معلومات لیکو، همیشه لیست فارم ورته داسې فارم ورته ورکوو، یو دوه درو په قسم یو معلومات چې لیکو، یو څو شیونه چې لیکو هغه د لیست فارم کې موږ لیکو. خو دغه لیست په HTML کې موږ څنګه لیکلی شو، څو قسمونو سره لیستونه دي موږ سره په HTML کې. HTML has three type of lists to specify information and a web page. HTML چې کوم دی هغه درې ټایپس د لیست لري چې موږ په خپل معلومات په یو ویب پیج باندې راولو. هغې دپاره اولنی موږ سره څه شی دی؟ ordered list. ordered list څه ته وایي؟ چې هغه یو نمبر ولري یا یو الفابیټ یا څه سیسټم سره واوسیږي، یو دوه درې داسې حساب سره یا ABC داسې حساب سره. همیشه چې په CSS کې موږ order list لیکو هغه یو دوه درې سره راځي، خو که تاسو بیا غواړئ چې په آینده کې دغه الفابیټ ته راولئ یا رومانز لیټر ته راولئ، هغه هم تاسو بیا په CSS کې کولی شئ، خو موږ به اول لیست زده کړو، CSS خبرې بیا وروسته دي. order list موږ څنګه زده کوو، څنګه یې لیکو او څنګه دا موږ استفاده کولی شو. order list همیشه چې موږ کوو OL ټیک سره به استعمالوو. OL ټیک چې موږ ولیکو، کلوز او اوپن ټیک چې ولیکو، د منځ کې به LI ټیک لیکو. OL څه دپاره راځي؟ ordered list. O مطلب ordered، L مطلب list. LI څه دپاره راځي؟ list item. LI به بیا منځ کې راولو، OL به مین ټیک شي، منځ کې به د لیست آیټم اچوو او بیا به موږ خپل لیست په هغه باندې راولو په ویب پیج باندې. دویم کم لیست دی؟ unordered list. unordered list کم دی چې هغه نمبر ونه لري، یو ABC یا 1 2 3 یو دوه درې داسې ونه لري، هغه داسې نقطې لري، بولټ پوینټس ورته ویلی کېږي په انګلیش کې، هغه بولټ پوینټس لري. unordered list موږ څنګه لیکو؟ هغې order list په شان سینټیکس دی، خو په دې کې موږ order list OL په ځای موږ UL لیکو چې U on order شو، L مطلب لیست شو او لیست آیټم لیکو. د دې منځ کې موږ خپل معلومات راولو. دا به زه تاسو ته په کوډ کې اوس زده کوم. اخري موږ سره کم یو لیست دی؟ هغه ډیفینیشن لیست دی. ډیفینیشن لیست څنګه وي؟ همیشه یو څه سي تعریف چې موږ لیکو، یو د څه شي معلومات چې موږ ورکوو، د هغې شي تعریف دپاره موږ همیشه اول یو سرلیک ولیکو، لاندې بیا معلومات ولیکو. دې ته ډیفینیشن لیست وایي. ډیفینیشن لیست موږ څنګه لیکو؟ دې ته DL ټیګ موږ استعمالوو. اول DL ډیفینیشن لیست دپاره شو، DT بیا کم شی چې سرلیک وي هغه ته استعمالوو، ډیفینیشن ټرم چې کوم دی، او بیا DD ټیګ چې کوم دی ډیفینیشن کم تعریف چې دی د ټرم ډیفینیشن هغه موږ پکې استعمالوو. د هغې نتیجه بیا موږ سره داسې راځي چې موږ کله ولیکو داسې راځي. اوس تاسو راځئ دا به موږ په کوډ کې زده کړو، دا موږ په کوډ کې څنګه لیکلی شو. اول خو به تاسو ته ما ویلي وو تېره ویډیو کې چې موږ به اول د ډاک ټایپ HTML دا ولې اچوو او دا به څه دپاره اچوو. دا هر څه تاسو تېره ویډیو وګورئ، په هغې کې موږ تاسو زده کړي دي. بیا د HTML ټیګ دی هغه به اچوو. ښه اول راشئ دا موږ به یو ځل ثبت کړو دغه چې موږ ته دلته د سبلایم خپلې کم بینیفټس دي هغه هم ترې واخلو، د HTML ټیګز هر څه چې موږ راولو اول به د HTML دپاره موږ ثبت کوو، سیو کوو به. نو دا تاسو دلته نه راشئ، دلته دا ځان سره سیو کړئ. په ډیسکټاپ باندې به یې زه دلته سیو کړم. دلته به یې زه ورکړم لیست ډاټ HTML. دا مې هم تاسو ته ویل د ډاټ HTML باندې موږ ولې ثبت کوو، دې نه علاوه دا کار نه کوي. ډاټ HTML اوس مو وکتل د رنګ بدل شو، ولې چې موږ HTML هغه پوه شو سبلایم ټیکسټ ایډیټر دا د HTML کوډ دی. د هر څه به موږ په HTML کې بند کړو. دې نه بعد به موږ هیډ واچوو. هیډ ټیک چې کوم دی دا مې هم درته ویل د ولې استفاده کوو، هغه تېره ویډیو وګورئ تاسو. دلته بیا ټایټل شو. ټایټل ټیک چې کوم دی دې کې موږ پیج ټایټل نوم به ورکړو. د معلومات هم تاسو د درکړي وو، هغه په تېره ویډیو کې شته، هغه هلته وګورئ. دلته باډي ټیګ به اوس اچوو چې په دې دننه به موږ ټول معلومات اوس لیکو. ښه اوس دلته موږ اول موږ سره څه شی دی؟ موږ به یو هیډینګ ورکړو، H3 هیډینګ به وله ورکړو چې هغه موږ کم لیست لیکو، ordered list. order list دا موږ یو سرلیک وله ورکړو. اوس به order list چې کوم اولنی و هغه به موږ لیکو. اولنی order list OL دی.
او ال ټیګ مو واچولو د مین ټیګ شو په دې کې به اوس مونږه ال آی ټیګونه اچوو. په دې کې بیا مونږ معلومات لیکو. مونږ به ټول ټیګونه واچوو چې څومره دي، بیا په منځ کې معلومات پکې ولیکو. 3 دانې به واچوو چې 3 لیسټونه جوړ کړو. تاسو بیا ډېر هم اچولی څومره غواړئ اچولی شئ، خو مونږ به 3 دلته واچوو. ښه، دلته اوس زه ورکومه آیټم 1 آیټم 2 آیټم 3. ښه، دا خو مونږ واچولو، دا مونږ ولیکلو. اوس دغه مونږه سیو کوو کنټرول پلس اس سره. چې دا مونږ کله سیو کوو اوس به ګورو چې دا څنګه راځي، څنګه په یو براوزر کې شو کېږي. اوس به مونږ براوزر ته لاړ شو، دا خپل هغه به اوپن کو. دا به اوس اوپن کو. دلته لیست په نوم چې مونږ کوم ثبت کړی و دا دی. دا تاسو کتلی شئ، وګورئ دلته کوم لیست چې مونږ جوړ کړو هغه دلته د 1 2 3 په شکل باندې راغلو. 1 2 3 په شکل باندې. هغه مونږ کوم آیټمونه چې اچولي هغه دلته راغله. آیټم 1 آیټم 2 آیټم 3. ښه، اوس به واپس مونږ خپل ټیکسټ ایډیټر ته لاړ شو. اوس دلته دا ټیک خو مونږ وکړلو، دا خو وشولو. دلته به دې ته کمنټ کې نوم ورکو. نمبر 1 دی. کمنټ مې تاسو ته ښودل چې کمنټ مونږ څه دپاره استفاده کوو. 1 order list. ښه، دا خو وشولو. اوس به دا کاپي کوو چې دا لاندې مونږ ولیکو. دلته اوس 2 دی، on ordered list دی. ښه، اوس دویم ټیک چې کوم دی، دویم لیست چې کوم دی، هغې دپاره مونږ کوم ټیک استفاده کوو او هغه لیست کم یو دی. هغه on order list دی مونږ هلته وویلو. اوس به دلته مونږ on order list سټډي کوو. هغې دپاره به تاسو اوس اول یو ایل ټیک واچوئ چې کوم on order list ټیک دی هغه به واچوئ. دلته به بیا هم د لیست آیټم دپاره به همغه ال آی ټیک مونږ استفاده کوو. ال آی به دلته هم 3 واچوو. ښه، اوس دلته هیډینګ مونږ ورنکړو. دې ته به هم یو هیډینګ ورکړو چې څه شی دی. فار ایګزامپل زه دې ته ورکومه ویب سایټس ورکومه چې ویب سایټ دپاره څنګه یو هیډینګ مې وله سرلیک مې وله ورکړو. اوس دلته لیکو HTML، بیا لیکو CSS، بیا لیکو جوا سکرپټ. ښه، اوس دا چې مونږ کله رن کو د کنټرول پلس اس کې چې دا تاسو سره ثبت شي، بیا لاړ شي خپل براوزر ته. هلته اوس دا ریفریش کې چې دا ریفریش کې دا مو کتل دلته بولټ پوینټس راغلل. تاسو یې کتلی شئ دلته بولټ پوینټس راغلل، نقطې راغلې، نمبر رانغلو. ولې آن order list دی، یو آرډر نه لري. صحیح شو. اوس مونږ سره کم یو پاتې شو مونږ سره اخیرني کم یو لیست چې کوم و، دریم یو چې کوم و ډیفینیشن لیست. ډیفینیشن لیست د تعریف والا لیست هغه به اوس لیکو. دې ته به دا مونږ دلته کمنټ ځان دپاره واچول. د کمنټ تاسو په کوډ کې دې دپاره استفاده کولی شئ. دلته به هم یو H3 ټیګ ورکو. دلته به ولیکو HTML. ښه، اوس ډیفینیشن لیست دپاره مونږ څه استعمالوو. HTML. اوس دلته مونږه ډیفینیشن لیست دپاره کوم ټیګ استفاده کوو. DL ټیګ. ښه، DL ټیګ مونږ استفاده کړو. اوس دلته مونږ تاسو ته ویلي وو چې دلته به اول مونږ کم استفاده کوو. DT به استفاده کوو او بیا به DD استفاده کوو. صحیح شو. اوس به راشئ دلته تاسو بیا دلته به DD واچوئ. DD ټیګ چې کوم دی دې ته مونږ ورکو ډیفینیشن of HTML. ښه، اوس دلته DT څه شو. ډیفینیشن. دلته اوس تعریف مونږ لیکو. هغه یې سرلیک شو، دا یې تعریف شو. ښه، هایپر ټیکسټ markup language as the full form of HTML used
for creating the structure of a website. دا اوس ثبت کې ځان سره کنټرول پلس اس کې کنټرول پلس اس مو چې ووهلو اوس به لاړ شو بیا براوزر ته مونږه دلته به دا ریفریش کو اوس دلته تاسو کتلی شئ ښه د ایچ ټي ایم ایل خو زمونږ هیډینګ دی دا وګورئ دا ډیفینیشن اف ایچ ټي ایم ایل دا دلته راغلو او لاندې یې تعریف راغلو دا موږ د دپاره استفاده کولی شو تاسو دا وګورئ دا ځان سره تکرار کې پریکټس وکړئ دا 3 لیسټونه دي دا 3 لیسټونه ختم شول پر روانه ویډیو کې به مونږ چې یو لیست کې بل لیست څنګه اچولی شو هغې ته نیسټډ لیست وایي هغه به مونږ زده کوو زمونږ یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ چې نورې ویډیوګانو تاسو ته خپله مخې ته راشي خپله درته نوټیفیکیشن راشي